بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، د رمضان المبارک د سپوږمۍ یعنی د میاشتې د لیدلو نه مخکې دا یو عمل وکئ. دا یو عمل به د ستاسو تقدیر، د ستاسو نصیب او د ستاسو په ژوند کې به یو داسې عظیم الشان بدلون راولي او داسې عظیم الشان برکات به راولي چې د ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه وي. د رزق تنگ دستی، د مال او دولت تنگ دستی، دا به الله جل شانه لري کی. پریشانی به الله جل شانه ختم کی. په هر مقام به بلندی او کامیابی الله جل شانه در نصیب کی. زما عزتمندو، داسې موقع هر انسان ته په زندګۍ کې بار بار نه ملاویږي. اوس الله جل شانه دا موقع مونږ ته راکړې ده او د رمضان المبارک د سپوږمۍ د راختلو نه مخکې تاسو ته چې څه ټایم هم تاسو ته موقع ملو شوه، نو تاسو دا عمل کولی شئ. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. زما عزتمندو، دا آیات مبارکه سورة الانبیاء آیات نمبر 87 کې راغلی دی. دا د قرآن عظیم الشان یو آیات مبارکه هم دی او دعا یونس علیه السلام ورته هم ویلی شي. دا ډیره با برکته او مؤثره دعا ده چې دا د الله جل شانه وحدانیت او پاکیزگی او د بنی آدم عاجزه ډیر بهترین انداز کې د هغې اظهار کوي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د چینل ویزټ کړي وي، دا چینل مو لا تر اوسه پر سبسکرایب کړي نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، زما د حوصله افزایۍ دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ تاسو ولیکئ. وجه دا ده چې ما ته به حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف به زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. محترمو، دا دعا حضرت یونس علیه السلام چې کله د مئی په خېټه کې د سخت ازمایش په وخت کې دا دعا ویلې وه، نو الله جل شانه د هغوی دغه فریاد قبول کو او د هغه دعا الله جل شانه قبول کا. حضرت یونس علیه السلام ته الله جل شانه نجات عطا فرما کو. دا داسې دعا ده چې دا د الله جل شانه رحمت را متوجه کوي، مشکلات ختمی او پریشانه حل کوي او پریشان حالو ته عافیت او سکون عطا کوي. چې کوم یو انسان په صدق دل سره او په اخلاص سره دا دعا ووایي، نو الله جل شانه به ضرور د دې بنده د فریاد اوري، د دعا به قبلیږي او د مشکلاتو نه به ورته نجات ملاویږي. دا دعا د هر انسان دپاره ده چې پس ازمایش کې راګیر دی، مشکلاتو کې راګیر دی، مصائب او تکالیفو کې راګیر دی، یا حاجتونو کې راګیر دی، یا بیمارو کې راګیر دی، او په اخلاص سره دا دعا ووایي، کریم رب به حاجتونه پوره کړي او مشکلات او پریشانۍ به په الله جل شانه اساني کړي. محترمو، په دې آیات مبارکه کې اول د ټولو نه مخکې د الله جل شانه د توحید او وحدانیت ذکر کړی شوی دی او هم دا د هر دعا د قبولیت بنیاد دی.
په دې کې د الله جل شانه بزرګي بیان کړی شوی ده چې دا په دعا کې نور ډیر تاثیر او اثر زیاتی او په آخر کې د بنده اعتراف ته استغفار دی چې هغه د الله جل شانه د رحمت د حاصلولو یو بهترینه ذریعہ ده چې انسان په خپل ګناه او خطا باندې نادم شي او استغفار وکړي د الله جل شانه مغفرت طلب کی او د الله جل شانه له طرفه ورته رحمت حاصل شي د دې کلمات او مبارکه ویلو سره توبه قبليږي ګناه معاف کیږي او زړه ته سکون ملاويږي ځکه چې زما عزتمند د الله جل شانه د کلام پاک حصہ ده وجه د سکون ملاويدو هم ده د روحاني بیمارو سره سره د جسمانی بیمارو نه هم انسان ته الله جل شانه شفای کامله عاجله ورکوي پر رزق کې برکت راځي په ژوند کې اسانه راځي اج کوم یو انسان په کثرت سره د دې دعا ورد کوي کریم رب ژوند کې خیر او برکت اچي او داسې نعمتونه ورکوي چې د په هغه په باره کې سوچ او تصور هم نوي کړي زما عزتمندو په دې آیات کریمه کې د بنی آدم د عاجزۍ او د بندګۍ اظهار هم دی چې کوم یو بنده عاجزي کوي بندگی کوي او استغفار غواړي نو کریم رب چرته هم دا بنده مایوس کوي نه او دا دعا د الله جل شانه سره د قربت او نزدېکت ذریعہ هم ده دا انسان به الله جل شانه ته ورنږدې لہذا محترمو مونږ ته پکار دي چې دا دعا مونږ خپل معمول جوړ کو ځکه چې دا زمونږ د هر مشکل حل جوړیږي زما عزتمندو مونږ ته د حضرت یونس علیه السلام په دې دعا کې دا سبق ته چې په بیمارو کې په مشکلاتو کې په مصیبتونو کې او په تکلیفونو کې تاسو د صبر او استقامت نه کار اخلي او رجوع ال الله کوي دا اصل کې کامیابی ده په هر څه کې صبر نه کار واخلي او الله جل شانه طرف ته متوجه شي لہذا محترمو چې مونږه دا دعا خپل معمول جوړ کو او نور خلکو ته هم د دې تلقین کو ځکه چې د رمضان المبارک ډیر پر نور او با برکت لمحات را روان دي چې مونږه د میاش نه خطولو نه مخکې دا عمل کو او بیا پر رمضان المبارک کې هم دا عمل جاری وساتو لکه څنګه چې حضرت یونس علیه السلام دا आवाज وکړو الله جل شانه د هغه دعا ووریده هم دا شان زما محترمو مونږ ته هم پکار دي چې انتهایی خلوص سره توجه سره د زړه نه دا دعا وایو الله جل شانه ته مخې خپل حاجات پیش کو خپل مشکلات پریشانی او تکالیف الله جل شانه ته مخې ته کېږدو نو بیا ګورئ زما عزتمندو چې الله جل شانه زمونږ حاجات څنګه پوره کوي زمونږ پریشانی څنګه ختمي او زما عزتمندو راځم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم زما محترم لا د رمضان المبارک میاش لا نه راختلی د میاشتې د راحتلو نه مخکې صرف یو پیر تاسو دا عمل وکړئ د دې نه پس زما عزتمندو په رمضان کریم کې هم تاسو دا وظیفه دا عمل جاری ساتلی شئ ترتیب او طریقې کار زما عزتمندو دا دی چې ټولو نه مخکې به تاسو درود شریف وایي درې پیرې به تاسو درود شریف وایي خدا دا چې درود ابراهیمی وایي د دې نه پس به دا آیات مبارکه چې دعا هم ده د حضرت یونس علیه السلام دا دعا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دا به 41 مرتبه یو سلوخ پیری بو وای دی پسې بیا زما عزتمندو د الله رب العزت د صفاتینم یا وهاب اے ورکون کیا اے عطا فرمایون کیا اے عطا کون کیا اے ورکون کیا دا به 100 مرتبه سل پیری به د تاسو ورته وظیفه وکي د دې نه پس زما عزتمندو بیا درې پیری تاسو درود شریف وای
دینا پس به دعا د پاره لاس پورته که انتهایی توجه سره جزای سره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ د خپل بیمارو د ختمېدو د پاره مشکلات او تکالیف او مصائب د پریشانو د ختمېدو د پاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ ان شاء الله تعالی څنګه چې الله رب العزت حضرت یونس علیه السلام ته سالوي خرزي پس د مئی د خېټې نه نجات ور نصیب کو الله جل شانو و تاسو ته د هر قسم مشکلات او تکالیف او پریشانو نه نجات در نصیب کی زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه او ډیره زیاته خوښه شي وي که ویډیو ما خوښه شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي غم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ